صفر جمع 9 که سعید دغلطه و در الک چاپ لاس واخله څه وخت به له خیره سره دغه چارې د قیر اچولو ته آماده کېږي؟ تغییر لري، متفاوته، بعضو قسمتو کې کم دی، بعضو کې زیات دی. د بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د وخت ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. درنو لیدونکو، راغلي یو د آبادۍ یو بل راپور جوړولو لپاره. دا چې دغه سړک به له کومه پیل تر کومه به پای مومي، څه وخت به جوړیږي او د دغه سړک په اړه به وروستي جزئیات څه وي. درنو لیدونکو، تاسو هم تر اوسه شي به راسره ملتیا وکړئ، بشپړ معلومات به له تاسو سره شریک کړو. د بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو بیا هم سلامونه. درنو لیدونکو، د همدغه سړک جوړولو د پروژې له مسؤل سره خبرې کوم چې د سړک وروستي جزئیات څه دي. انجینر صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که لومړی لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم انجینر صلاح الدین وهاج، د دغه سیکشن مسؤل د کمپنۍ د پلنه شروع او د میدان شهر د تورو تیږو پورې چې تقریبا 4.8 کیلومتره سړک کېږي، نو د دغه د چارو مسؤل زه یم. د شرکت د یونیک بلډر او الاید یونین دواړه جوي شرکتونه دي. قرارداد د وزارت فایدامه د دوی سره شوی دی. ډېر ښه. انجینر صاحب وهاج، پیل یې د کمپنۍ له پله څخه شروع ته د میدان ښار ته تورو تیږو پورې کارونه یې څه ډول روان دي او د دې په اړه معلومات سره شریکه چې څوم لییر دی، څه وخت به له خیره سره دغه چارې د قیر اچولو ته آماده کېږي؟ نو اوس فعلا د کمپنۍ د پله کار خو انشاءالله ګاډر او کانکریټ مو شروع کړی دی، دغه تولید شوی، ګاډر روان یې بیرون تولید شوي دي او دوه لایر د سبس روان دی چې په راتلونکي هفته کې انشاءالله موږ تصمیم لرو چې بسکورس او اسپالټ هم پرې ور شروع کړو. نو دا اوه کیلومتره جویچم لري ته په طول د 7 کیلومترو د قلعهدار د بازار تا راخره پورې چې تر هغه ځایه پورې بر د اسپالټو 11 متره او 80 سانتي دی او د هغه نه وروسته بر د اسپالټو کمیږي. نو کارونه انشاءالله مطابق د قرارداد په ټاکلي وخت باندې تکمیلیږي. په راتلونکي هفته کې انشاءالله موږ اطمینان ورکوو چې اسپالټ به هم شروع شي د کمپنۍ د پلان. تاسو یادونه وکړه چې ټاکلي تاریخ پورې به چارې بشپړېږي. ټاکلی تاریخ به کوم تاریخ وي انجینر صاحب؟ ټاکلی تاریخ د قرارداد په هغه د سږ کال 2 لایر اسپالټ دی او کال ته بل لایر کې باندې چې نه سږ کال به موږ دغه 2 طبقې اسپالټ طبقې چې دي دا به دواړه تکمیلوو او راتلونکي کال کې به بله طبقه کوو. یعنی سږ کال به دې ته آماده شي چې د کابل څخه تر میدان ښار پورې موټر تګ راتګ ورباندې وکړي؟ انشاءالله حتما 100% آماده کېږي ځکه ټول کارونه په مخ روان دي او په راتلونکي هفته کې موږ اسپالټ شروع کوو. اوله طبقه بنډر موږ په راتلونکي هفته کې دقیق پلان دی چې شروع یې کړو. ډېر ښه انجینر صاحب، زه چې وینم دغه څنګ ته چې کوم بل سړک دی دغه د پله سره وصل دی، هلته به تاسو څه ډول پلان دی چې دا به د دویم پل سره وصل کېږي او که نه همدغه پل به یو وي او سړک به دلته وروسته دوه کېږي؟ نه، دغه 1500 متره طول چې دی د کمپنۍ د پله نه رانیولی ته 1500 متره طول دغه ساحه د موجوده پله سره وصل کېږي او هغه بله ساحه د موجوده سړک هم کټ کېږي، هغه بیا د المدینې پمپ ته نارسېده په دې ساحه کې دې سره وصل کېږي، یعنې دواړه پلونه کېږي. ډېر انجینر صاحب، بر علاوه د دونه ځینې ځایو کې چې ګورو دغه د بل کوم سړک چې دا ور جوړ شوی دی دغه سړک ځینې ځایو کې ټیټ دی، ځینې ځایو کې لوړ دی، آیا دا ورسره په یو لیول کوئ او که نه همدغسې به ځینې ځایو کې ښکته وي او ځینې ځایو کې پورته؟ هغه نظر په ډیزاین او پروفایل د پروژې کارېږي چې کومه نقشه موږ ته راکړل شوې ده، ډیزاینر چې کوم هغه په نظر کې نیولي. بعضو ساحو کې جګېږي، بعضو ساحو کې ورسره یو لیول دی، حتی بعضو ساحو کې ټیټ ته پاتې کېږي. نو هغه نظر ډیزاین ته کومه ډیزاینر چې کومه نقشه جوړه کړې ده د وزارت فایدامې نه مطابق د هغو په مخ ځي. انجینر صاحب، د کیفیت په اړه هم راته ووایه ځکه چې د سړک جوړولو کې وایي د بیخ طبقه ډېره مهمه وي چې باید ډېر اساسي جوړه شي. څه ډول کار ورباندې شوی، څه ډول موادو نه استفاده ورته کړې ده؟ نو د کیفیت په مورد موږ مکمل اطمینان ورکوو.
کوم مواد چې د سپیسیفیکیشن مطابق هلته ډیزاین شوي دي او په ساحه کې موږ تولید کړي مطابق یې موږ کار کوو نو کیفیت نه 100% موږ مطمئن یو ځکه امروزه د وزارت فایدامه د نظارت تیم دلته ساحه چک کوي مطابق د هدایت د هغو دلته کار په مخ روان دی او موږ هم کوم کیفیت چې په نظر کې نیولی د نظر ډیزاین د پروژې ته مکمل ټیسټونه او هر څه یې پاس شوي دي اعلان طبقات یې لکه سبیس او بیسکورس چې کوم ډیزاین شوي دي مطابق د همغه سپیک او د همغه کوالټي روان دي هغه کې مکمل اطمینان موږ خلکو ته دغه د دواړو سرک ترمنځ څومره فاصله ده د ګلدان ته ځانګړې شوې ده د دې لپاره پلان څه دی دا به څه ډول جوړیږي دواړو تر مابین ګلدان ته ځانګړې شوې بعضې ساحو کې 6 متره ده بعضې ساحو کې مختلفه ده نظر مسیر د سرک ته مسیریابي د سرک چې کومه شوې ده دغه مطابق ګلدان هم هغه تغییر لري متفاوت دی بعضو قسمتو کې کم دی بعضو کې زیات دی دا ګلدان هم په نظر کې ورته نیول شوی دی انجینر صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو د همکارۍ په هیله ځکه وخت ټلویزیون ان شاء الله غواړي چې هر هفته همدغه سرک وروستي جزئیات له خپلو لیدونکو سره شریکي تاسو نه ډیره مننه تاسو نه هم زیاته مننه خوشحاله شوم چې موږ ته مو وخت راکړئ خدای هم کامیاب او بریالي لره د وطن په خدمت کې د ټولو نه دا هیله لرو چې د وطن د ابادۍ لپاره مټې رانغاړي او د وطن کې سهیم شي خپل کار وکړي څوک په خارج کې دي او که دلته دي د هر چا نه مو دغه غوښتنه ده چې راشي موږ سره یو ځای کار وکړو لاس په لاس شي مننه ژوندي اوسئ ډیره مننه درنو لیدونکو د همدغه پروژې انجینر صاحب وهاج را سره و چې د دغه سرک په اړه وروستي بشپړ جزئیات له تاسو سره شریک کړل نو درنو لیدونکو موږ به د همدغه سرک په اړه هر هفته ان شاء الله چې وروستي معلومات سره شریکوو دا څه نه څه ستونزې شته ځینې وخت دا پېښېږي چې موږ ته دا اجازه نه کړل شي چې دلته دغه سرک معلومات له تاسو سره شریک کړو نو ان شاء الله موږ به هڅه او کوشش کوو چې له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړو نو درنو لیدونکو تاسو هم تر اوسه شیبه راسره ملتیا وکړئ ځو دغه سرک چې نور کوم کارونه کې روان دي له کارګرو سره همدغسې له نورو عامو هېوادوالو سره به هم مرکې وکړو تاسو هم تر اوسه شیبه راسره ملتیا وکړئ درنو لیدونکو بیا هم سلامونه د همدغه سرک د جوړولو لپاره یو وایي صاحب دلته نندارې ته ناستې ده چې څومره د وطن د ابادۍ لپاره دی خوشحاله دی خپله بېلاده څخه ورایي صاحب ډېره مننه لومړی د لیدونکو ته ځان معرفي که دغه سرک جوړېږي ورته زه وینم چې ګورې ما د وردګو د ولایت باشنده یم پوه شولې خو نو په دې سرک باندې موږ ډېر خوشحاله یو د دغه ملک دپاره چې یوه خښته ایښودل کېږي دا د موږ د پیشرفت سبب ګرځي او دې شرکت نه ډېر خوشحاله یو خدای دې خیر ورکړي پوه شولې کارونه یې ښه په مخ روان دي خو او ټول خلک ځنې خوشحاله دي اوی صاحب دلته دغه سرک په اوږدو کې چا کورونه ولاړل دی چا دوکانونه ولاړل بعضې ځایونه د خلکو ولاړل خو هغه د ځای په کیسه کې نه دي په دې باندې خوشحاله چې د ملک آباد شي جوړ شي اوی صاحب نو څنګه سرک جوړول دغسې کارونه چې جوړېږي عام هېوادوال څومره ورته خوشحاله کېږي دا بیخي اندازه نه لري ګوره ټول خلک خوشحاله دي خو ملک د ورځ په ورځ انشاءالله پیشرفت کو پوه شولې خو او خلک ډېر خوشحاله دي پوه شولې ډېره مننه نو څنګه غوښتنه د نوره څه ده چې په دغه سرک کې څه وشي کارونه چې وره ښه نول په دې سرک باندې کېني یو بل سایډ ته پوه شولې خو ښه تفریحي ځایونه کې جوړ کړو بس دا د ټولو هېوادوالو خوشحالي ده وایي صاحب ډېره مننه تشکر مهرباني خدای دې خیر درکړي